الله الرحمن الرحیم. کتاب په دنیا کې تر ټولو غوره ډالۍ کتاب دی. ویل ولئ، وایورئ، یو څه ترې زده کړئ او نورو ته یې هم ورسوئ. د کره کتنې مکتبونه، لیکوال سلیم اختر، ژباړن اجمل ښکلی. د غږیزو کتابونو په لړ کې دا ځل درته د کره کتنې مکتبونه په غږیزه بڼه زه سمیع الله شاهد وړاندې کوم. د کتاب په نهمه برخه کې پر شکلي او سبک‌پوهیزې کرکټونو وغږېدو. د کتاب وروستۍ یعنې لسمه برخه کې پر جوړښتي کرکټنه غږېږو. جوړښتي کرکټنه یا structural criticism. د دې برخې په پیل په دې اعتراف کوم چې د جوړښتي کرکټنې نومونه پښتو کرکټنې ته نه وي راننوت، بلکې دومره ناشنا ده چې تر اوسه ترې لا زیاتره کرکټونکي خبر هم نه دي. یعنې دا ډول کرکټنه او مباحث یې امریکا او انګلستان څه چې د فرانسې او روسیې دا خو لا پرېږده تر چک او سلواکیا پورې رسېدلي. د کرکټنې پر دغسې نامتو ډول د ناقدانو بې خبري هېښنده ده. یعنې هسې خو زموږ زیاتره کرکټنیز اصطلاحات، تیورۍ، مباحث لکه مارکسیزم، ارواپوهه، وجود، اسطورې او نور له لوېدیځه راغلي او میشتې شوي. د جوړښت پالنې اصطلاح یوازې په نقد کې نه کارېږي، بلکې بیخي د نقد دنه کور ده. جوړښت پالنه د نویو ټولنیزو پوهنو مهم نومونه ده چې د کلاډ لیوي سټراس فرانسوي غوندې خلکو خو د اسطورو په شننه هم کې کارولې ده، او ژبپوهانې اوس هم د ژبې د رغنده توکي او ژبني فعالیت د شننې لپاره کاروي. په کرکټنه کې د دې اصطلاح عمر دومره ډېر نه دی، خو له روسي فورمولیستانو سره د تړاو له مخې یوې پېړۍ ته رسي. د شلمې پېړۍ تر پیله په لوېدیځ کې مثبتیت ډوله کرکټنه دود وه، چې په فرانسه کې د تین او په روسیه کې د پلخنوف کرکټنه ښه بېلګې دي. په دې کې ادبي شننه د پنځونې د متن له مخې کېدله او ناقدانو به بهرنیو لاملونو ته کتل. د دوی په اند د همدغو بهرنیو لاملونو په رڼا کې د پنځونو شننه شونې وه. په بله وینا پنځونې ته یوازې د ټولنیز حالت د هندارې په سترګه کتل کېدل، او په دې ډول پنځونه د بنسټګر د ژوند یا د هغه مهال ویانده وه. د دې فکر پر بنسټ ادب د خپلواکو او خپلسرو ذهني لاملونو په خلاف له بهرنۍ نړۍ خړوبېږي. نو د ادبي پنځونو پر ځای د تاریخي او ټولنیزو حالاتو سپړنه پیل شوه، او د دغو حالاتو په لوښي کې ادبي ارزونه پیل شوه. دې کرکټنې ادب او ادبي څېړنه په توکم چاپېریال، طبقو او د پنځګرو په ژوند لیک وویشله. وروسته پکې افراط او تفرید پیدا شو، او دغه افراط او تفرید دوه غبرګونه وزېږول. یو د روسي فورمولیستانو جوړښت پالنه او بل د پراګ د ژبپوهانو ټولۍ. د 1914 او 1913 زېږدیز کلونو ترمنځ روسي فورمولیستانو ډېر نوم، خو تر دې وروسته سټایلینګ پر دې کرکټنه د بورژوایزم له امله رسمي بندیز ولګاوه. په روسي فورمولیستانو کې شکلوسکي، توماچوسکي، انحنبام او رومن چیګبسن مشهور دي، خو شکلوسکي پکې بیا د لوی نامه خاوند دی. د ده په لیکنو کې د دې نقد بنسټونه او شننې ډېرې پیدا کېږي. د آر اس ډیوایس په نامه لیکنه کې چې په 1914 کال خپاره شوې ډېره مهمه ده، ځکه چې لومړی ځل پکې فورمولیستي تمایل وړاندې شوی دی. شکلوسکي دا خبره چې په شاعرۍ کې بنسټي نقش انځورونه یا سمبولونه وړاندې کوي رد کړه. نوموړی وایي چې دا خو کلمې او د کلمو ترتیب دی چې شعر یې رامنځته کړی دی. په دې اړه د Theories of Literature in 20th Century لیکوال وایي روسي جوړښتپالو د ادبي متن لوټ او کمزوري نه غوښته. هغوی خو د پنځونې پر رغندو توکو د ځیرک بحث یې لمن و، ځکه یې د مسؤلیت خبره رامخته کړه چې شننه او د پنځونې په فردي متن کې رامنځته کېدونکي اړخ لرې کړي. هغوی یوازې دا کتل چې د پنځونې د ځانګړو رغندو اصولو یا جوړښت له لارې چارې کومې دي او دا پنځونه څرنګه په یو راټول کول باندې اوړي. په دې لټه کې لومړی د پنځونې تر نظامه راغله او بیا د جوړښت انګېرنې ته ورسېدل. د ادب د رغندو توکو د ننني نظم او جوړښت لټه د ادبي پنځونې له ژبې سره تړلې ده، ځکه خو روسي جوړښتپالو او اغېزمنو یې ژبه بنسټ کړه او د پنځونې د ژبني نظم پر شننه یې ټینګار وکړ. د دوی په اند ادبي تجربې د ژبې پر ځانګړې کارونه ولاړې وي. شکلوسکي شاعري د ژبې رغونه بلله، چې پایله یې دا وشوه چې د پنځونو کرکټنه د ژبې او تخنیکي اړخونو شننې ته وقف شوه. په یو بل ځای کې شکلوسکي وایي د یوې ادبي پنځونې جوړښت له نورو ادبي پنځونو او له مخکې نه له شتو جوړښتونو سره په تړاو کې ځان ښیي. له نوي جوړښت موخه د نویو توکو وړون نه دی، بلکې د هغه زاړه جوړښت بدلون دی چې خپل ښکلاییز ارزښت یې بایللی وي. داسې یوه خبره ده چې په ژبې یا جوړښت پورې یوازې جوړښتپالو یا ترې وروسته د جوړښتپالې ملاتړو پوهانو او کرکټونکو زړه، بلکې پل یې د نیچې تر لیکنو رسي چې ویلې بې هنره چې څه ته جوړښت وایي، هنرمن یې توکی یا مواد بلکې بنسټي څیزونه بولي او په خپلولو یې د خپل هنر بیه پرې کوي. تر نیچې وروسته د اډمنډ هرسل افکارو او تر ده وروسته د بروډر کرسټاینس او فریډینډ ډیساسور لیکنو هم جوړښتپال اغېزمن کړل. په 1920 رومن جیکب له روسیې نه چکسلواکیې ته راغی او د پراګ د ژبپوهنې ټولنه یې جوړه کړه. په 1928 کال په هیګ کې د ژبپوهنې لومړۍ نړیواله ټولنه جوړه شوه. دې ټولنې پر ادب او کرکټنې ډېر اغېز وکړ، ځکه چې د چکسلواکیې ژبپوهانو ادب او نقد د ژبپوهنې په مباحثو کې وشمېرل، او همدغو مباحثو وروسته په چکسلواکیا کې د جوړښتپالو
جوړښتپالو مکتب ته ورپرانست. رومن چیګیپ په دې فکر کې لوی لاس لاره. دی چې تر چکسلواکیا وروسته امریکا ته لاړ او د نیویارک په نیول سکول اف سوشل ریسرچ کې تدریس پیل کړ. نو په دې وخت کې 1940 کې له فرانسې نه لیوي ټراس هم راغی او دلته ښوونکی شو چې د رومن چیګیپسن د اغیزې سیوری پرې وغوړېد. هسې که وګورئ د یو چیګیپسن له لاسه په روسیې، چکسلواکي، امریکې او فرانسې ټولو کې جوړښتپاله دود شوه او دی د دغو ټولو هیوادونو د پوهانو د پیوستن کړی ده. د فرانسې په جوړښتپاله کې نورو پوهانو هم لاس درلود، خو لیوي سټراس پکې دومره نوم وګاټه لکه په وجودیت کې چې ایثار تر ګټلی. لیوي سټراس خپل مسلک ادبي کره کتنه نه وه، اسطورې او بشرپوهه و او په همدې کې د جوړښتپالې په مټ مشهور شوی و. په امریکا کې چې لیوي سټراس او جیکبسن څېړنې کولې، نو لیوي سټراس ادب او کره کتنې په تېره ژبپوهنې ته مخه کړه. د دوی د ګډ کار او فکر میوه پر 1962 کې د باد دیلر د یو مشهور نظم د شننې په بڼه راووته. دا د دې شعر جوړښتي شننه وه چې اوس یې په جوړښتپاله کې د کلاسیک مرتبه ترلاسه کړې ده. لیوي سټراس جوړښتپالې ته له خپل فکره نوې لار وښوله. د هغه ژبپوهنیزه تیوري پر دې ولاړه ده چې د انساني فکر دا خاصه ده چې خپل کړه وړه د جوړښت په لوښي کې وړاندې کوي. نو ټولې تجربې د جوړښت په بڼه کېږي. د تجربو دا جوړښت لاشعوري وي. لیوي سټراس لاشعور د شعور د نشت په معنا کاروي. نو په اندې ژبه د انسان په ذهن کې د جوړښتپالې بېشعوره ډلبندي کوي. په ژبه کې د متضادو کلمو جوړې هم له دې جوړېږي. نو د بېلابېلو جوړښتونو له مخې د هر ډول ژبنیو جوړښتونو شننه شونې ده. د اساطیرو سره د لیوي سټراس په لیونۍ مینه کې ادب او نقد هم ورګډ شول. نوموړي د اسطورو د شننې لپاره په ټاکلو جوړښتي اصولو په جوړښتي کره کتنه کې نوښت وکړ. لیوي سټراس وایي اسطورې له شعر سره خوا په خوا کېږدئ، داسې چې یوې خوا ته اسطوره وي، بل ته شاعري. شاعري هم یو ډول ژبه ده چې په ژباړه یې هنري ارزښت او جوړښت مسخه کېږي. خو اسطورې که هر څومره بېخونده وژباړل شي ارزښت نه بایلي. دا د لیوي سټراس مشهوره وینا ده چې اوس پرې خلک حوالې ورکوي. لیوي سټراس شاعري او اسطورې پرتله کوي، خو د پرتلنې زرکاڼه یې ژبه ده. که له جوړښتپالې ورته وګورئ نو د ژبې شاعرانه جوړښت ناخوځنده وي او هنري اغېز یې په همدې ژبني جوړښت پورې تړلی وي. خو په ژباړه کې چې دا جوړښت نړېږي، ورسره د شاعرۍ خوند او اغېز هم نړېږي، ځکه چې ښکلا له ادا او اغېز له جوړښت زېږي. نو ژباړه خو څه چې د یوې کلمې په خوځولو او بدلون هم له شعره نه میر جوړ شي. د دې پر خلاف د اسطورې جوړښت خوځنده وي او چې مات ګوډ هم شي اغېز یې پر ځای وي. پر اسطورې او شعر باندې د لیوي سټراس د خبرو په اړه جیري ډوګلس وایي اوس په اسطورو کې هم داسې پیژندوړ جوړښتي نظام کتل پکار دی لکه په شاعرۍ یا موسیقۍ کې چې وي. خو د لیوي سټراس موخه د جوړښتي نظام معلومول نه و. له ډېره وخته په ادبي ښکلا کې د جوړښتي شننې آلې ته ډېره سرونه ټیټ دي. خو لیوي سټراس له تش ادبي مشق سره چندان مینه نه لري. هغه خو د اسطورو په شننه کې دا خبره کوي چې جوړښتي شننه ټولنیز ارزښت هم لري. نو ځکه د اسطورو د تشې شننې او د پخوانو اسطورو په جوړښتي زیرنه یې د پرتلې پر ځای دا پوښتنه راولاړوي چې له ژوند سره د اسطورو اړیکه څه ده. یو لنډ ګڼ ځواب خو یې دا دی چې تضاد دا یوازې تضاد نه دی، بلکې د دې دواړو اوږده اړیکه هم پر تضاد ولاړه ده. تر لیوي سټراس وروسته په فرانسه کې په جوړښتپاله کې رونالډ برتس نومیالی سړی تېر شوی دی. د جوړښتپالې عمومي اصولو په اسطورو او بشرپوهه کې د څېړنې نوې لار ویسته. ادب ته جوړښتپاله له دې درو لارو ورغله. لومړی جوړښتي کره کتنه، دویم جوړښتي پېښلې، دریم د متن ژبنۍ جوړښتي شننه. په دې درېواړو برخو کې په لویدیځ کې ډېر کار شوی دی، خو د بېل بېل لیکلو مطلب یې دا نه دی چې ګنې وبله بېل او خپلواک دي. دا ځکه بېل نه دي چې بېلابېلو پوهانو ترې بېل بېل هم کار اخیستی او چې اړتیا شوې یو ځای کړي یې هم دي. د جوړښتپالې ډېر تعریفونه شوي دي، خو د دې بنسټ د وحدتونو د رغونکي نظام د جوړښت د پوهاوي او شننې پر تصور ولاړ دی. دا نظام د ژبې هم کېدای شي، د ادبي پنځونې ټولنې او نورو ښکارندو هم. ځکه خو سوسیالوژي اف لټریچر لیکوال وایي په شننه کې د یو نظام د بېلابېلو توکو ترمنځ بېلابېل حرکي اړیکې رابرسېره کېږي. داسې چې د یو توکي اهمیت له نورو توکو سره له اړیکو جوتېږي. اصلا خو دا استخراجي طریقه ده چې له کل سره پکې د ټولو اجزاو خوځنده اړیکې راښکلې وي. دا ادب د ټولنپوهنې له نظره که ورته وګورئ نو پوه به شئ چې په جوړښتپاله کې ادبي پنځونه په محدبه هنداره کې بنده وي او د معناو د بېلابېلو اړخونو لټه یې روانه وي. د هغو معناو چې یون یعنې وحدت یې جوړ کړی وي، له بهر سره هم د دوی تړاو وي، خو ټول له بهره نه وي زېږېدلي. په دې اړه به د ګولډمن د افکارو یادونه هم بې ګټې نه وي چې وایي چې ادبي پنځونه د بېلابېلو معناو کلونو ټولګه ده. د دې کلونو بېلابېل اجزا د ادب د کل د توکو په توګه ځان ښیي. دی په دې اند دی چې ادبي پنځونه د یو کلي وحدت څښتنه وي. نو ادبي پنځونې د متن رغونکي جوړښتي نظام هله نظام وي چې د ادبي پنځونې د معناو حقیقي او جامع تصور وړاندې کړي. په لویدیځ کې د جوړښتي کره کتنې عمر اوږد دی. که له روسي جوړښتپالو یې پیل کړو نو د دې وروستۍ پېړۍ هومره عمر یې دی. خو لا یې د تعریف او لارو چارو طریقې په اړه سره مخالفان او پلویان په یوه خوله نه دي.
مثلا د یو جوړښتي کره کتونکي د دورف په ان چې د ادب د جوړښتي زیرنې موخه د ادب بلکې د ادبیات زیرنه ده. دا ډیر پراخه تعریف دی. ټي اس الیټ جوړښتي کره کتونکي د لیمو بیخونکو کره کتنې مکتب بللی و. دا د هغه خندنۍ وي خو که ورته ځیر شئ نو د جوړښتي کره کتنې طریقه ترې معلومیږي. موږ چې لومړی لیمو وزبیښو لږ یې اوبه ترې راتوی شي، بیا یې وزبیښو او په دریم ځل یې ښه زور ورکړو چې څاڅکي او اوبه هم پکې پاتې نشي. نو جوړښتپاله چې پړاو په پړاو پکې د معناو په رایستو کره کتونکی ځان وروستۍ معنا ته رسوي تر وروستي څاڅکي د لیمو له زبېښلو سره تشبیه کېدای شي. او چې بیا د فریډریک جیمیسن افکار وګورئ هغه هم په ورته خبره کوي. فریډریک جیمیسن جوړښت د ژبې استعارې یا بڼې مترادف بللی دی او وایي چې د وګړو او شیانو نومونه تشې نښې دي خو ورسره پکې د معناو بېلابېل کیفیتونه پټ دي. د معناو په شننه سړی اخر وروستۍ او اصلي معنا ته ورسي. له فلسفي پلوه د جوړښت ګڼنه ډېره پیچلې ده. په تېره په ژبني جوړښت پورې تړلې خبرې خو که په ساده کلمو کې وړاندې کوئ نو زما په اند د موزیک یا پکچر بلاک په بېلګو کې ښودل کېدای شي. په دې دواړو کې د رنګونو د ټوټو له سم ترتیب انځور بشپړېږي او ځانګړی اغېز پیدا کوي. هره ټوټه دې یوازې په یوازې بې معنا ښکاري نه خو د کلیت رغون ته هرومرو پکار وي. بیخي په همدې ډول په ادبي پنځونو کې د نننۍ وحدتونو داسې نظام پیدا کېږي چې بېلابېلې اجزا یې کلي بڼه جوړوي. دا په دې هم اړینې دي چې د دغو اجزاو وجود د نورو اجزاو په وجود پورې تړلی وي. جوړښتي کره کتونکي د انځورونو د پرې کوونکي پکچر بلاکس غوندې د ادبي پنځونې بېلابېلو خو په یو بل پورې تړلی اجزا بېل کړي او له سره یې سره کوشیر او انځور ترې جوړ کړي. دا انځور هم د تیر او اصل انځور په څیر وي خو دا ځل پکې د کره کتونکي بصیرت هم ورګډ وي ځکه چې هغه د ادبي پنځونې د اجزاو د کل پر جوړښت خبر وي. په جوړښتي کره کتنه کې ژبه بنسټ دی ځکه خو د ژبنیو بحثونو له پلوه د ادبي پنځونو د شننو په هر څه کې جوړښتي کره کتنه کاریږي. خو دا یوازې د تشبیهاتو استعارو یا بدیعي صنعتونو د پیژندلو هڅه نه وي بلکې تر څرګندې معنا لاندې د بېلابېلو معناو پلټنې ته دا کره کتنه کاریږي. ادب د ژبې هنر دی نو هسې خو د پنځګر هره پنځونې په دې تله تلل کېدای شي خو زه وایم چې دا طریقه کیسو او اوږدو نظمونو ته ډېره ښه ده. په تېره چې د لیوي سټرایس دود چې د اسطورو د شننې لپاره یې کارولې وه پر پښتو کیسو وازمایو نو د پښتو پخوانۍ کیسې له نوي اړخه پېژندلی شو لکه د ادم خان او درخانۍ کیسه یا د راحت زاخلي کونډه نجلۍ چې په اغېز یې رغندو توکو او پیښو ډېره برخه اخیستې ده. په کیسه کې په ښکاره خبرې وړې پیښې یا په کیسه کې کیسه یا ضمني کیسې ځان ته څرنګه دي او چې سره یو ځای شي د داستان کل څرنګه جوړوي. دا خبرې د جوړښتپالې په رڼا کې ښې ځلل کېدای شي. نوی کیسه ییز ادب یا سمبولیکي او تجریدي کیسې ټولې پر ژبه ولاړې وي. د سمبولیکو کیسو لیکوال لرغونو سمبولونو ته څرنګه نوی پوښ ورکوي او د تدریجي کیسو لیکوال لاشعوري کیفیتونه څرنګه انځوروي. د دې ټولو پلټنه په اصل کې د ژبې زیرنه ده. نو د نویو کیسو تخنیکي اړخونو د پېژندلو لپاره د جوړښتي اصولو په بڼه دا نوې کلي ده چې پر بنسټ یې د پښتو د زیاترو شاعرانو شعرونه او لیکوالو کیسې شنل کېدای شي. پښتو کیسه ییز ادب تر اوسه سم کره کتونکی نه دی موندلی نو جوړښتي کره کتنه دا تشه ډکولی شي. جوړښتي کره کتنه د نظمونو په تېره د اوږدو نظمونو په زیرنه کې هم لاس کولی شي ځکه چې په نظمونو کې هم د ژبې لوبه روانه وي. غفور لیوال، پیر محمد کاروان، ومان نیازي او نورو نظمونه ټول د ژبې او کلمو ترتیب او انتخاب دی. د 1920 زېږدیز کال د دسمبر له 2 نه تر 8 نیټې پورې په لاهور کې د علامه اقبال په نړیوال کنفرانس کې امریکایي ډاکټرې باربرایډي میټکاپ د اقبال پر مسجد قرطبه د ریفلیکشن آن اقبالز ماسک په نامه یوه لیکنه ولوسته. ما هماغه وخت وانګېرله چې د دې نظم د ژبې په اړه دا لیکنه زموږ له دود طرزه بېله ده. هغې لیکلي وو د منظومې معنا په جوړښت او صنعانه څرګندتیا پورې تړلې ده. په دې منظومه کې علامه اقبال یو جومات ستایي څه چې په خپله هم د شاعري جومات جوړوي. زه به لومړی د نظم جوړښت وګورم بیا د ژبې ښکارندوی استعارې او سبک او په پای کې له جوړښته راولاړېدونکي معنی. ډاکټرې باربرایډي میټکاپ په همدې طریقه ټوله منظومه زیرلې او ښه یې زیرلې ده. د علامه اقبال ځینې نورې منظومې هم په دې توګه شنل کېدای شي بلکې زه وایم چې په جوړښتي زرکاڼي د شکوه جواب شکوه او ساقینامه شاعرانه عظمت معلومېدای شي. له پخوانو فورمونو په مصنوي او بوللو کې د جوړښتي میتود کارونه ډېره ګټوره ده ځکه چې د بوللې اغېز د احساساتو نه د کلمو را پیدا کېږي. بوللوال شاعر خپل کمال په کلمو کې ښیي. دغسې د نویو نظمونو په لوست کې هم کارولی شو. په تېره د کاروان، درویش او غفور لیوال په شعرونو کې چې کلمې پکې تر یوې په زیاتو معناو کارېدلي او سمبولونه او تصویرونه لري خو په غزل کې کارونه د فکري انتشاراتو له امله چندان ممکنه نه ده. که بیا هم کارېږي د یو شاعر پر ټولو غزلونو پلي کېدای نه شي. د جوړښتپوهنې انګلیسي کلمه ټرکچر د لاتیني له ټرکچرا او د فرانسوي له ټرکچو نه راوتې بدله شوې ده چې معنا یې رغونه د یو بل سره جوختول پر یو بل انبارول رامنځته کېدل دي. ډاکټر ګوبیچان نارنګ په
په ساختیات او ادبي تنقید کې لیکي د جوړښتپالې فلسفه په سیمیالوژي پورې تړلې ده چې د نښې پوهه او ژبپوهه ده. د سیمیالوژي مستند پیل د فرانسوي ژبپوه فردیناند سور له افکارو شوی دی. د ډاکټر نارنګ په اند جوړښتپاله د حقیقت د پیژندلو بیخي نوې لار ده. په اصل کې د پی نفسهو شیانو تعریف شونی نه دی، د شیانو د ځانګړنو بالذات تعریف هم شونی نه دی، او نه د شیانو خپلواک ډلبندي شونې ده. هر کتونکی د ځانګړي نظر خاوند وي چې له برکته یې د شیانو شناخت ممکنه کیږي. د شیانو بالذات تعریف کېدای نشي، هر کتونکی شیان په خپل ډول زیږوي. ډاکټر فهیم اعظمي په آرا کې لیکي چې جوړښتپالې په ډیرو پوهو او تیوریو کې خپل اصول پلټلي او دا یې سره یو کړی او بیا یې یوه نوې مفکورې رامنځته کړي. دې خو زه وجودي فلسفه دومره نه منله، دې د وګړو او ټولنو ترمنځ تړاو ساتلی، ځکه خو یې زیاتره پلویان د کمیونیستي فکر والاو. هسې خو دې خلکو خپله لړۍ د 19مې او 20مې پېړۍ د لومړیو ته ملارمای هولډرلین او ارتاد ته رسوله، خو اصل بنسټګر یې فردیناند ډي سیسور باله چې په 1850 او 1913 ترمنځ تیر شوی دی. دی ژبپو او په دې اند و چې ژبه په خپله یو نظام دی چې ځای له بهرنیو شیانو سره چې دا ورته کاریږي نه پیژندل کیږي، بلکې له یو بل سره له تړاو معلومیږي. د جوړښتپالې بحثونه چې پراخه شول، نو مفکرینو پکې د زیاتو امکاناتو لټه پیل کړه. په دوی کې یو ژاک دریدا دی چې د ژبې متن او لوستونکي ترمنځ د تړاو مفکورې ته د جوړښتپالې تر شا اصطلاح وکارېدله. قمر جمیل په ژاک دریدا ورپس ساختیات کې یې رڼاوی داسې کړی. د دریدا د جوړښتپالې تر شا د مفکورې پایله دا شوه چې په متن کې د باور او ګروهنې لټه نور نه کیږي، بلکې متن ته د متن د توکیو او کرشمو په سترګه کتل کیږي. په بله وینا رښتیا تشه لوبه ده، نو بس خوند اخیستل پکار دي. نوموړی وایي چې که متن ته ورننوځئ وبګورئ چې په یو متن څو متن وي او پنځونې له تضاداتو جوړې وي. د هغه په وینا د خبرو او ادب ترمنځ توپیر وي. په خبرو کې اوریدونکي له خبر لوڅي نه پرېږده خبرې غواړي، خو په شاعرۍ کې د لفظونو لوبه دومره مهمه وي چې لوستونکی ادبي پنځونې ته چې کومه جامه ورواړي ورواغوستی شي. نظام صدیقي په مابعد ساختیات تنقید کا معروضي مطالعه کې لیکي د ژاک دریدا په اند لیکلې کلمه په اصل کې د خبرو غږېدو یا غږیزې ځاندرې یا پیکر پیژندی. دا شناخت د غږېدو استازي کوي. په بله وینا دا د نالیدنې غږیز پیکر لیدنی راغون دی. انځوریز لیکپاله د ژاک دریدا یو مهمه اصطلاح دا ده چې د انځور له انځور سره مترادفه ده. دا په اصل کې بې انځورۍ ته انځور ورکوي. دا غږیز تبلیغ په انځوریز تبلیغ اړوي. په دودیزه توګه که لیک جسم دی نو تقریر روح دی او تصور نه مادي حقیقت یا لوی رښتینولي. د دې پر خلاف دریدا پر جسم ټینګار کوي. د رولان بارت دا ویناوې په جوړښتپاله کې ډیره مشهوره ده چې لیک په خپله ځان لیکي، پنځګر یې نه لیکي، او بله وینا یې ده چې د لیک تر لیکلو وروسته پنځګر مړ شي او پر خپله پنځونه یې یوازې لاسلیک پاتې وي. د جوړښتپالې پوهانو پر دغو دوو ویناوو ډېرې خبرې کړي او له مخې یې پر پنځونه پنځګر او لوستونکي ډېر څه ولیکل. لنډ ویلی شو چې د دغو ویناوو پر بنسټ له پنځګر سره د پنځونې تړاو نه پاتې کیږي. مطلب دا چې یو خو د پنځګر په شخصیت پورې تړلي رواني عوامل بې ارزښته شول، بل تخلیقي لړۍ ترې بېله شوه، او بل دا چې د سبک ښکلا ناړینه شوله. د پنځګر وړتیا، کمال، تخلیقي فکر او طرز ټول ناسم، یوازې ژبه مهمه شوه. خو د ژبې د کارونې له شخصیته پرته به د ژبې معنا څه وي؟ د جوړښتپالې په غوړولو کې د بیکس لاکن برخه هم جوته ده. لاکن له وړو اختلافاتو سره سره د فروید د فکر په رڼا کې د ژبې یا غوره دا چې د ژبې د ترتیب د لړۍ په هڅه کې دومره لرې لاړ چې لاشعور او د ژبې جوړښت یې یو شی وباله. په رواني درملنه کې د خوبونو، د سمبولونو د پیژندلو او افکارو د تلازم بنسټ کلمې جوړوي. خو دا کلمې د یو ټپي او مات شخصیت د خپور ور ذهن را پرلاسوي. مطلب دا چې دا کلمې د فردي وجود څښتنې نه وي چې دا ناروغ د لاشعور ښکارندوی شي. خو پنځګر د کلمو له رنګارنګو معناو خبر وي. په پنځونه کې د کلمو غوراوی یعنی د کلمو سینګار په خپله نه کیږي، بلکې د پنځونې د ښکلا له ژور ادراک راوځي. ځکه خو د بېلابېلو ژانرونو یعنی بوللو، ویرنو، غزلو ژبه بېله وي. بل دا چې د استعارې، تشبیه یا هنري ترکیب د ایجاد لپاره چې پنځګر کوم نوښت او خلاقیت کوي هغه به څه کوي؟ ومن الله توفیق.